ملګرو ته سلامونه. نن د موږ یو ګران او خوږ ملګری موږ سره ناست ته چې بنو ضلع سره تعلق ته ثاقب کیمیسټ موږ باندې ډېر ګران ده، ډېر قدردان سړی ده. نو دا بار بار د یوې غزلې فرمایش کوي چې یاره خیام صاحب هغه غزل به ما ته خامخا وایي. نو هغه ما په کتابه چې غزل ده تاسو به اورېدلي و ده په فرمایش باندې ده چې ثاقب صاحب تبا دې کړم د کښلي جانان یاد یو خو ته، تبا دې کړم د کښلي جانان یاد یو خو ته، کړه ټوله زندګي مې دې برباده یو خو ته. او اول د غره کیندل او بیا د سر قربانول، اول د غره کیندل او بیا د سر قربانول، مینو ته دې ګرانه کړه فرهاده یو خو ته. اول د غره کیندل او بیا د سر قربانول، مینو ته دې ګرانه کړه فرهاده یو خو ته. او خفه شوم ما ویل نه راکوې نقشه د یارۍ، خفه شوم ما ویل نه راکوې نقشه د یارۍ، مسکی شوه ویلې واخله مړه دا د یو خو ته. خفه شوم ما ویل نه راکوې نقشه د یارۍ، مسکی شوه ویلې واخله مړه دا د یو خو ته. او ځوانان او پیغلې دواړه دې ګډېږي په یو ځای، ځوانان او پیغلې دواړه دې ګډېږي په یو ځای، دا څه کوې د ننګ ډکه هېواد یو خو ته. او بل کار دې درنه پاتې بس یو ډول دی او رباب، بل کار دې درنه پاتې بس یو ډول دی او رباب، خبر یې چې دا څومره لوی ګناه ده یو خو ته. او خیامه ما خو ویل چې د ستا زړه کې به وي عشق، خیامه ما خو ویل چې د ستا زړه کې به وي عشق، خیامه د ستا زړه کې خو دنیا ده یو خو ته، خیامه د ستا زړه کې خو دنیا ده یو خو ته.